هزاره قومندانانو ته د طالبانو صبر تمام شو. د مهدي مجاهد ځپلو لپاره یې هوایي ځواک ورلیږلی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ لودۍ د جلا شوي قومندان مهدي مجاهد د پلویانو پر ضد تصفیوي عملیات تایید کړل. د طالبانو دفاع وزارت نن شنبه د جون 15 د چنګاښ په 4مه د یادو عملیاتو اړوند یوې اعلامیه کې ویلي. څو ورځې وړاندې د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت اړوند بلخاب ولسوالۍ کې د بغاوتګرو پر وړاندې ګډ چانیز عملیات ترسره کړل. دغه ځواکونو نن سهار د هغو سیمو په نیولو سره چې باغیان پکې موجود وو عملیات پای ته ورسول. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو کې د اسلامي امارت ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او د دوی په خبره باغیان له مقاومت پرته د سیمې تښتېدلي. د طالبانو دفاع وزارت زیاته کړې چې دغه عملیات لا هم د یادې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د پاکولو په موخه له کوم ځنډ پرته پر مخ روان دي. له طالبانو جلا شوی هزاره توکمه قومندان مهدي مجاهد تر دا مهاله د هغه پر ضد یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. هغه وویل د ولسوالۍ تر مرکزه نږدې راغلي وو خو د ولسي پاڅون کوونکو له سخت غبرګون سره مخ شول. هغه وویل د ولسوالۍ تر مرکزه نږدې راغلي وو خو د ولسي پاڅون کوونکو له سخت غبرګون سره مخ شول او برید یې دفع شول. نن نږدې 10 بجې او 30 دقیقې جنګي الوتکې د جناب مولوي صاحب استوګن ځایونه بمبار کړل خو زیان نه لري. خو یو شمېر سرچینې بیا وایي چې په یادو بریدونو کې لسګونه بغاوت کوونکي وژل شوي خو هغه ته نږدې سرچینو ځینو رسنیو ته پر بلخاب ولسوالۍ د طالبانو برید تایید کړی دی.